أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرة أولنى سپارہ آیت نمبر 111 وقالوا او دے اہل کتاب ویلو لن يدخل الجنة هرگز بن داخلی کی جنت تا الا مگر هغه څوک من کان چوی یهودن یهودیان او نصارا یا عیسایان تلک امانیهم دا دروغ ارزوګانی د دوی امیدونه تمې ساتي. قلت ورته فرمای پیغمبره هاتو راوړی برهانکم خپل دلیل ثبوت په دې خبره باندې ان کنتم صادقین که چیرې تاسو رښتینی بلا بلکې داسې نه ده من اسلم وجهه چا چې حواله کړلو خپل ځان لله الله تعالی ته یعنې د الله حکم مني وهو محسن او دی نیکو کوونکی هم دی فله اجره بس دته به اجر د هغې میلاویږي عند ربه د رب د طرف نه ولا خوف علیهم نبا ير په دوی باندې ولا هم يحزنون او نبا دوی غمجن. وقالت اليهود اویل به يهوديانو ليست النصارى ندي د عیسایان علی شین پس شیز باندې یعنی د دې طریقه سره ټیک نه ده. وقالت النصارى اویل به عیسایانو ليست اليهود ندي د يهوديان علی شین پس لار باندې حال دار چې وهم يتلون الكتاب دي دوړل ولي کتاب دواړو سره کتابونه شته دي. کذالک هم دارنګې قال الذین ویل باغ کسانو لا یعلمون چې هغوی نه پوهېدلو د مشرکان چې اکثر هغوی ټول انپړو مثل قولهم د دوی په شانتې یهود او نصوارا چونکې تورات انجیل هغوی ته ورکړل شوي هغوی ته به اهل کتاب وي هغوی پوهانو او دا نور مشرکان چې کوم وو نه هغوی انپړو اکثریتي. فالله پس الله چې دی يحكم بینهم فیصله به وکړي دوی منځ کې یوم القیامت په ورځ د قیامت فيما كانوا په هغه څه کې فيه یختلفون چې په هغې کې هغې اختلاف کوونکي کوم خبرو کې چې دوی اختلاف کوي الله به وکړي فیصله وکړي په ورځ د قیامت. ومن ازلم او څوک زیات ظالم دی ممن د هغه چا نه منع چې هغه منع کوي مساجد الله د الله د کورونو نه خلکو ان یذکر دا چې واغستی شي فیها په هغې کې اسمه نوم د الله وسعا او کوشش کوي فی خراب اداغه پروانولو کې اولئک دا خلق ته ما کان لهم ندی مناسب د دوی لپاره ان يدخلوها چې داخل شي د جماعتونو ته الا خائفین مگر په جزای سره یریدون کې د الله نه لهم فی الدنیا د دوی لپاره په دنیا کې خزي ذلت او رسوایی بوي ولهم فی الاخرته او په آخرت کې د دوی لپاره عذاب عظیم عذاب دلوي. ولله المشرق والمغرب او د الله لپاره دی مشرق او مغرب فاینما تولوا پس کم طرف ته چې تاسو مخ اړوئ فثم وجه الله پس هغه طرف ته د الله مخ ته یعنی الله کا طرف تم توجه شته دی. ان الله بشک الله تعالی واسع فراخ والده علیم په دې پارس باندې. وقالو او دوی بویل اتخذ الله الله نیولې دې ځان لپاره ولدن اولاد سبحانه الله د دې خبرونه پاک دی. بل له بلکې دا غره لپاره ما هغه صدی فی السماوات چې په اسمانونو کې ول ارض په ځمکه کې دي کل له قانتون دا ټول چې دي د الله نه یریدون کې دي یعنی د الله حکم منون کې دي. صدق الله مولانا العظیم.